الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له. وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له. لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له. لا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وتقينا وأتقانا وزكينا وأزكانا ونقينا وأنقانا وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأجدرنا وأقدرنا وأفضلنا وأشرفنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. خوگو عزت مندو دا اللہ رب العزت احسان او دا اللہ انعام منگو تاسو بانی چی پداسی او معاشرہ کی پیدا کریو چی آغا معاشرہ دا اسلام دا دا ایمان معاشرہ دا کہ دا اسلام او دا ایمان معاشرہ نوے نو واللہ اعلم چی مونگ با پا کم زائی کی کم چاہتا سنگ پراتوے زمونگ دا عبادت طریقی دا بسنگوے زمونگ سجدہ بچاتا لگے دا زمونگا رسم و رواج معاملات او معمولات دا زندگی دا بسنگوے حس پتہ نہ لگی دا پتہ بنا لگے دا خو اللہ رب العزت کرم دے چی مونگے پدا سے معاشرہ کے پیدا کرو چی پاغا معاشرہ کی منتدا معلوم دا چی زمونگ سر ٹھٹی دل زمونگ سجدہ کے دل زمونگ عبادت کے دل دا چا دا پارا دی دا معاشرہ اللہ منگ لراکڑا چی منگ پاگی کی دخپلی زندگی تیرولو طریقی آغا او پی جندی کم چی منگ تا دا پیغمبر نپاتی دی کچری دا معاشرہ منگ تا نوے نو لکه د یهودو د نصاراو د هندوانو دارنګي د غیر دینو دا طریقې به زمونږ په معاشره کې مونږه کولې او مونږ به اختیارولې داسې معاشره الله راکړي چې په هغه معاشره کې مونږ ته د الله د حقوقو د خالق د حقوقو پته شته چې د الله حقوق د خالق حقوق څه دي او د مخلوق حقوق څه دي داسې معاشره الله راکړي که دا معاشره نه وي دا مساجد چنن پاگے کی مسلمان راجمع کی گی دا اللہ دا کتاب بیان او درس پاگے کی گی اغا معاشرہ اللہ را کڑے دا سے معاشرہ اللہ را کڑی چی پائی کی منگ دا پیجنو چی زما دا کار دا دا شریعت مطابق دے و کدا غیر شرعی دے اخلاقی لحاظ سرا اللہ منگ لدے اسلام معاشرہ را کڑے دا قرآن معاشرے را کڑے
د مسلمان معاشره را کړی. زمونږ زندگی داسې نه ده چې کینې د حیواناتو غونته زندگی ده. حیوان څنګه زندگی تیرای نو هغسې زندگی مونږ هم تیرو چې صرف په خوراک سکاک او د هغې په نتیجه پوهیږو او په نور څه نه پوهیږو. ما او تا ته الله دا معاشره راکړه چې مونږ 5 وخت د الله رب العزت سره خپل رابطه قائم دائم او مضبوط ساتو. الله دې زمونږ او ستاسو صحیح ایمان صحیح اعمال د قرآن او د سنت مطابق هغه نصیب وګرځي. الله دې زمونږ اخلاق زمونږ معاملات او معمولات دا دې د الله د قرآن او د سنت مطابق د اسلام او د شریعت مطابق وګرځي. او څنګه چې د معاشرې ته اسلامی معاشره ویلې شي د مسلمان معاشره ویلې شي دا د الله حقیقی اسلامی او د مسلمان معاشره وګرځي. نن الحمدلله په داسې معاشره کې یو که یو ماشوم سترګې غړی یو ماشوم پیدا کیږي نو دا هغه غوږونو ته د الله د یووالي د ایمان आवाज چغه هغه رسیږي. قرآن چې مونږ کوم آیاتونه لوستي الله رب العزت پاغي کې د داسې یو معاشري ذکر کوي چې پاغه معاشره کې چا د الله رب العزت حقوق نه پیژندل پاغه معاشره کې چا د الله رب العزت د عبادت تصور نشه کوله داسې معاشره وا چې پاغي کې د الله رب العزت عبادت کوونکو ته په غلط نظر باندې کته شول د الله رب العزت یو غړونکو ته په غلط نظر باندې کته شول او هغه ته دا موقع میسر نوا دا حالات میسر نو چې هغه د یو الہ د یو خدای عبادت هغه کړي. دا خو الحمدلله په داسې معاشره کې الله پالي مونږه. بعض ملګري د علاقو ته لاړ شي تشکیلونه وشي یا عام مسافرۍ د پاره لاړ شي هغه چې کله راشي او بیا کارګزاري اوري نو بیا د هغې نه تپوس وکړه چې هغې سره د دې خپلې معاشرې څومره قدر وي. وی دلته خو دام کیږي دلته خو دام اسانه ده دام اسانه ده دا خبر هم ده هلته خو دام نشي کولی دام نشي کولی د الله عبادت نشي کولی. الله دې زمونږ دا معاشره نورم اسلامي معاشره وګرځي. نن که یو ماشوم زمونږه هغه ناسنته پاتې کیږي نو هغه مونږ عیب ګڼو هغه ته مونږ د اسلام او د کفر نسبتونه کوو. یو ماشوم ناسنته پاتې شو مونږ وایو هله د اسلام او کفر کې پته نه لګي دا څه شی دی داسې یو معاشره جوړه ده. د هر سنه اول د ماشوم د آذان غم کو چې د هغه وخت ایمان ورسي داسې معاشره وه چې بادشاہ کافر دی رعایا کافر او مشرک دی وزرا کافر او مشرک دی والدین کافر او مشرک دی مشران کافر او مشرک دی عوام کافر دی خواص مشرک دی داسې معاشره وه او پای کې د الله د عبادت نه علاوه د غیر الله عبادت ته دعوتونه او بلنې وي.
د غیر الله عبادت ته دعوتونه او بلنې وي اله راشئ چا د نور عبادت کولو هغې ته خلک رابلل د بت پرستۍ ماحول و هغې ته خلک رابلل عرس جوړ دی هر یو به راځي بت ته به سجده کوي په هغه ماحول کې قرآن وایي یو څو کسان داسې وو او هغه کسانو ته قرآن اصحاب الکهف ویلی دي اصحاب کهف دغه خلکو دا څه نوی خلک نه و انسانانو خو د دغه ماحول او د معاشري چې کم د بوتانو معاشره وه د هغې د عبادت هر قسمه ماحول د دې جوړو چې د الله نه ما سوا بل څوک خدایان ګڼلیو او د یو الهیت د هغې منکرو دا یې نه تسلیموله اجعل الالهة الها واحدا چې آیا مونږ د ډیر خدایان پریدو او د یو خدای عبادت دی کو دا یې نه تسلیموله یو جوان دی هغه جوان را بیدار شوی دی او هغه جوان د خپلې بیدارۍ اظهار په دې انداز باندې وکړه چې دا بادشاه د هغه سره رعایا د هغه سره وزرا دا ټول په غلطه باندې اخته دي زه ولې د دوی سره په غلطه کې شامل شمه دا د غیر الله په عبادت باندې د بوتانو په سجدو باندې د هغې په الوهیت باندې قائل دي زه ولې د دوی سره شمه هغه دغه سوچ راخیستی دی دغه فکر راخیستی دی دغه درد راخیستی دی دغه نظریې راخیستی دی هغې ټول پرېښودل وی د دوی سره نه کېږي دلته نه کوي خوند راشه ځان لته شه دا یو جوان زړه کې یو درد پیداش زړه کې یو رڼا ولګېده سوچ او فکر کې یو کړکوش هغه جوان بادشاه پرېښوده هغه جوان دربار د بادشاه پرېښوده هغه جوان پلار او مور د هغې تقلید او د هغې پیروي پرېښوده د هغې تابعداري پرېښوده د تمام ملک د تمام رعایا هغه طریقې پرېښوده یو ځان له طرف ته لاړ یو جوان لاړ او دا جوان څوک و علما لیکي دا جوان عام جوان نه و دا جوان عام جوان نه و بلکې دا جوان دا د وزیر زوی دی دا د بادشاه د مشیر زوی دی یو جوان کې دا جذبه روچته شوي ده زړه کې دا کړک پیدا شوی دا طریقه خو غلطه ده او دا یاد ساته قرآن دا مسئله بیان کړې ده یریدون ان یطفئوا نور الله یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نورا د الله ذات غزاد دے پاغ ځای کې به ډیوا او چراغ د دین بلئی پاغ ځای کې به رڼا خورئی رڼا به جوړئی رڼا به کوي کم ځای کې چې خلکو تیاره جوړه کړې ده کم ځای کې چې تیاره جوړه وه هغه تیارې په مقام کې الله رب العزت د رڼا خورولو د پاره الله انتخاب د چاو کا قرآن فرمائی انہم فتیة آمنوا بربهم
وزدناهم هدا التلا انتخاب داغ چاوک چاغی ته جوان ویلې شو او هغه جوان زړه کې جذبه رو چتکړه کله چې ته یو کار مقابله نشي کوله نو د مقابلې د پاره ځان ته موقع ګورم دا نه چې کار سي ز پیزان ورچوم هغه یو جوانو ویره دا مقابله ما نه اوس دې ټیم کې نکېږي نو راشه ځان ته یو سایډ تکا دا جذبه روچت شوا اور پسې دې قرآن فرمائی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اصحاب کهف سوکو اصحاب کهف سوکو گورا علماء کرام لکی دا جوانان د خپل قوم او د خپل کور نه پدی باندې نه دی جدا شوی چې وز جوان یم زما په مال کې ایسه نشتا ز جوان یم زما په کور کې مال ایسه نه راکوي ز جوان یم مال د واده د خادی غم نه کوي د کور غم مال نه کوي نو راشه کور پرېږده نه زموږ جوانان خودی د وجې کورونه پرېږدي تختی زمونږ جوان خدا غره آله ماله واده نه کوي تختما فلان کې ذکر آله نه کوي بس لاړه مو تختېدم عیسی نه راکوي زما تختم جدا شي د کور نه جدا شي کلی نه جدا شي فنا شي پته نه لګي چېرته کې شپې ورځې سبا کوي نو زما او ستا جوان خو دې د وجې تختي د کور او جدا کیږي دا جوان اللہ جی صفت بیانی نو دائی ولی بیانی اللہ وی انہم فتیت آمنوا بربهم دا جوان چکم جذبی روچت کڑے دے دی جوان چکم جذبخ کارا کڑے دا اللہ غ جذبہ دا دی جوان خو خشوی دا چی گورا دا کار زما دا دی مشر غلط دے زما دا دی قوم غلط دے زما دا حاکم غلط دے زما دا عوام غلط دے زور سر پدے کار کی نشریک کی گم زان لجدا کی گما اللہ صفت کئی خپس جدا دے پدی جدا دے چھ دا اللہ پرخے دے او بوتانو تے سجدی شروع کری دی اللہ پرخے دے نور تے سجدی شروع کری دی اللہ پرخے دے گرجو تے سجدی شروع کری دی نظریے غلط دا عقیدے غلط دا سوچ و فکر محور غلط دے یو خروت یواز ناس دے تاریخ لکی معاشره کې داسې یو بل جوانم اغم په دغه سوچ باندې راوته دی اغم کور د بل څه د وجې نه د بلې خبرې د وجې نه نه دی پرېښو دی یو بل جوانم ورسره ملګری شه خو دا یو بل ته ال نه وی ځکه چې ناشنای او خلاف عادت یو کاری نو ار یو سړی وی ځان لږ پټ ساته ځکه چې عادت د خلکو خو بل طرف ته شرم ورځي سړی لا اوس مطلب دا دی ټول خلک مونځ له راځي او یو جوان پکې چې کوم دی نو هغه مونځ له نه راځي بل خوازي نو هغه شرمیږي که نه پټیږي را پټیږي اوس خو اگر چې نه شرمیږي اوس خو په شرم یې کار نه وي دی خوا به جمع ولاړی دی خوا به جوان خپلې نخرې کوي اوس خو جوان هم دې حد ته راورسېده چې د سترګو نه او د ذهن نه د سوچ نه فکر نه دغه حیا او شرم هم پرېوته چې یو خوا د الله عبادت کېږي او بل خوا زه په لعنت اخته یم خو هغه له په غیرت ایمانی باندې پټوالی هغه وخت کې پکار و ځکه چې مسله جوړېده نو بل هم راغې دوه کسان شو داسې یو راتله قرآن وی سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وکسان شو وکسان دی وواړه د وزیرانو د هغې زامن دي خو ګوره الله رب العزت چې د چا نه کار اخلي نو بیا دې ته نه ګوري چې دا وزیر دی او که دا فقیر دی دا شریر دی او که دا مشیر دی دې ته الله بیا نه ګوري چا نه چې کار واخیسته دا د وزیرانو زامن دي خو هغه سوچ والدي چې هغه په حالت د جوانۍ کې دي حالانکه دا سوچ په جوانۍ کې راتلل دا ځان له یو جهاد دی په جوانۍ کې خوالي طرف ته سوچ راتلل نیکۍ طرف ته سوچ راتلل اور د الله تابعدارۍ طرف ته او د الله عبادت طرف ته سوچ راتلل دا یقینا ځان له جهاد دی او دا د جوان جهاد دی چې دی په جوانۍ کې د سوچ د فکر د نظریه او عقیده دا د الله د تابعدارۍ او د الله د فرمانبردارۍ جوړه شوه ځکه خو د الله خوښ هم دی بیا ځکه خو د الله خوښ دی حدیث کې سرازی سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وکسان داسی دی اللہ باغیلا دا عرش دا سوری دلان دی زائی ورکی پدا سے رزبان دی یوم لا ظل الا ظلہ چی بل سورے بنوی سیوا دا سوری دا اللہ دا عرش نام دا اللہ دا عرش دا سوری نا علاوہ با بل سورے نوی پائے کی یو کس جناب رسول اللہ فرمائی شپک کسان نور دی خو یو کس پکی آغا دے یو جنس پکی آغا دے شاب نشأ فی عبادت اللہ آغا جوان دیم ہے اللہ صفت کئی اللہ والا عرش دلان دی زائے ور کئی کم چالا شابن آغا جوان لرا چی آغا شباب ترسی دلے دے جوانی پا حالت کی دے خدا جوانی نشأ فی عبادت اللہ دادا اللہ پہ عبادت کی دد تیریگی دے جوانی گی دا اللہ عبادت کی دد جوانی سر ترسیگی اللہ والا سورے ورکی خوخ دے دا اللہ زکر داد دد پارلوی جہاد دے دے جوان جہاد دگا دے نور کارون خو جوان تا خود آسان دی دا کران کار دی چی دی تراغی دای جہاد دی نو دا وکسان چی کل ملگری شول وکسان رالل خپلک دی یو بل سر تعارفی انٹروڈکشن کئی یو بل سر تعارف کئی یو بل سر یو تویرا تسنگ دل ترالی را تو ہوا یا صفا صفا ہوا یا اور تیزے در تویم خو گوری سو خبرور آبانی ما ویسا ویره دکه سه مسله وا دا بادشاہم په غلطه لګیاره بت پرستی ته خلق را بلی رعایام لګیاره په بت پرستی لګیاری عوام اور خواص ټول د الله د عبادت نه علاوه بل چاته سجدي لګولې دي او دا زما ضمیر نه مانی دا زما ذهن نه تسلیمي هغه ورته وی دا کوم خبره چې تر راوستې دلته دک خبره خو زوم راوستم صاحبہ د ټولو خبره یو شوا چې کله د ټولو خبره یو شوا قرآن دلته بیان کوي چې ټول یو موټی شول نو د بادشاہ د دربار کې بیا ودرېدلی دي
او د بادشاہ په دربار کې زبانی جهاد کوي. زبانی جهاد سره قرآن فرمائی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. دا ډیره ګرانه خبره ده ښا. زما استاد جوان خو لارو کوڅو کې ښه ودرېږي په ګنټو ګنټو، خو چې دې ورته وویل چې راشه لږ د الله د دین خبرې د پاره مودرېږه، بیا به پته ولګي چې د سیره سو پخې، بیا به د جوان پته ولګي. په لارو کوڅو کې خو په ګنټو ولاړي یا په نورو ځایونو کې خو شیندي جوان دې ته ګر. قرآن وی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. الله وی د پزړه دوی پزړونو باندې ما مضبوطیا راوستا. کله چې دوی ودریدل ستا کار دی، مضبوطیدل د الله کار دی، خو چې ته ودریږي نه نو مضبوطیږي به پسه. دا خو به میدان ته وځي، میدان ته به وځي ودریږي به، میدان کې به ودریږي نو اله به چې دی نو مضبوطیږي. قرآن فرمائی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. الله، دا معمولی خبره نه وه چې بادشاہ مخالف دی، وزرا مخالف دی، عوام مخالف دی، خواص مخالف دی، تمام مخالفتونو کی تا آغا خبره کې چې هغه د ټولو مخالفه ده، بیا دا مضبوطی آغواړي. ذکر الله وی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. قرآن ما تا وتا تداوی چې وګوره جوان خو په خپل میدان کې ځان پس خودلې دی، او زما استاد جوان الله اکبر چرته رانه فحاشۍ وخوړه، بې حیایۍ وخوړه، چرته رانه نشو وخوړه، چرته رانه څه وخوړه او چرته رانه څه وخوړه. لاړ زمونږ جوان پسې شرمخان لګېدلی دي، کله د بې حیایۍ شرمخ دی، کله د بدکارۍ او د زناکارۍ شرمخ ورپسې لګېدلی، او کله که نور څه نه نو نن سبا خو بس نشه وکه او ګرځه، آیس کوه او نشه کوه او چرس کوه او پوډر کوه او غلا کوه او قتل کوه، دی پسې لګېدلی دی. هی جوانا راشه قرآن ته کښېنه چې تا نه کم جوان جوړی، تا نه هغه جوان جوړی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. الله دې مونږ او تاسو د قرآن او د سنت تابع هغه وګرځئ. الله زمونږ معاشره قرآنی معاشره وګرځئ. الله زمونږ جوان اسلامی نوجوان وګرځئ. الله صحیح مسلمان وګرځئ. الله د دین او د قرآن او د سنت خادمان وګرځئ. الله رب العزت د معاشرې د پاره د بهترین غړي او د بهترین نماینده په تور استعمال کې الله زمونږ دا معاشره الله په جوان باندې اسلامی معاشره مضبوطه کی. د هر قسمه هغه خبرونه چې هغه زمونږ جوان تباہ کوي اخلاقا، عملا، نظریتا، الله دا غي نه زمونږ جوان بچو محفوظ کی. الله رب العزت کم بیماران دي تمام بیمارانو لا صحت کامله عاجله نصیبه کی. الله حاضرین مجمع کې څوک بیمار دي د ټولو بیماری په صحت باندې بدل کی. الله پریشان حال دي الله ته دا غي پریشانې لري کی. الله رب العزت د اطمینان د سکون او د آرام زندگی زمونږ د ټولو نصیب وګرځي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د تمام مسلمانانو مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. خصوصا د بل رس کم عاجز مرحوم هغه وفات الله رب العزت د مغفرت او بخښنه نصیب کی. پس مانده او تو بچو ته د الله صبر او استقامت نصیب کی. وصلی الله